السلام علیکم. زه نقیب الله حبیبی یم. د شتمن پلار نیستمن پلار یا ریچ ډاډ اند پور ډاډ کتاب لیکوال رابرت کیوساکي خلک د کار کولو او عوایدو د لاسته راوړلو له زاویې څخه په څلورو برخو یا کټګوریو ویشلي دي. لومړی کټګوري د ای یا کارکوونکي یا امپلای کټګوري ده. دوهمه کټګوري د ایس یا سمال بزنس یا کوچنیو تشبثاتو کټګوري ده. دریمه کټګوري د لویو بزنسونو یا بی کټګوري ده او څلورمه کټګوري هم د انویسټرانو یعنی د لویو پانګوالو کټګوري ده. راځم لومړی کټګوري ته د ای یا امپلای او یا هم د کارمند کټګوري. رابرت کیوساکي وایي هغه خلک چې د ای په کټګوري یا د کارکوونکي په کټګوري کې دي هغوی په یوه دولتي اداره او یا هم په یوه خصوصي اداره کې کار کوي. دوی د خپلو وړتیاو او خپلو مهارتونو څخه په اعظمي ډول استفاده کوي خو په یوه بله اداره کې، یعنې خپلې وړتیاوې او خپل مهارتونه بل چېرته استفاده کوي. د خپل ځان لپاره کار نه کوي، د بل ادارې لپاره، د یو بل شرکت لپاره، د یو بل بزنس لپاره کار کوي. د دوی لپاره تر ټولو مهمه مسله د دوی د دندې امنیت دی، یعنې دوی غواړي چې دنده ولري، دوی تقاعد ولري، دوی بیمه ولري. دوی هره ورځ 8 بجې له کور څخه وځي او 4 بجې بیرته راځي کور ته مازدیګر. دوی په کال کې څو ورځې رخصتي لري او د ژوند سطح دومره لوړه نه وي لکه د نورو خلکو چې بزنسونه لري، لوی کاروبارونه لري، ځکه د دوی عواید چې د هغه یوه معینه اندازه دي. دوی عواید چې د هغه ثابت دي ځکه دوی معاش لري. اما مثبته نقطه دا ده چې دوی ډیره سرګرداني او ډیرې ستونزې نه لري ځکه دوی هماغه کار چې دوی ته سپارل شوی دی هماغه ترسره کوي او بل چیرته دوی مصروفیت یا کومه سرګرداني نه لري. دوهمه کټګوري د ایس کټګوري یا د سمال بزنس یا د کوچنیو تشبثاتو کټګوري ده. په دې کټګوري کې رستورانتونه، ښوونیز مرکزونه یا هغه څوک چې یو تخصص لري او د هغه تخصص له طریقه عواید پیدا کوي شامل دي. دا خلک تر ډېره حده پورې آزاد دي، خو منفي نقطه د دې خلکو دا ده چې که چیرې دوی هغه ورځ یا هره ورځ کار ونه کړي په هماغه ورځ دوی عاید نه لري. یعنې که چیرې دوی یوه ورځ په کور کې کینی په هماغه ورځ دوی عاید نه لري ځکه دوی داسې یو کوچنی کاروبار لري چې هغه په دوی پورې تړاو لري. هغه یو لوی کاروبار نه دی که چیرې دوی ورنشي یعنې یو بل ځای کې دوی په ځای کار وکړي، بلکې هغه کار باید دوی خپله ترسره کړي. دریمه کټګوري د بی یا لوی بزنس یا لوی کاروبارونو کټګوري ده چې په لسګونو او سلګونو خلک په هغه کاروبارونو کې کار کوي. دا کاروبارونه یو پرمختللی سیستم لري، په هره برخه کې تکړه مدیران استخدام شوي وي. دې کاروبارونو مالک که چیرې کومه ورځ خپل کار ته لاړ نشي، خپل دفتر ته لاړ نشي، په هغه ورځ د په کار کې کومه ستونزه نه رامنځته کیږي، په هماغه ورځ هم د عاید لري. لکه لوی شرکتونه د بیلګې په توګه د ګوګل شرکت، د مایکروسافت شرکت یا په افغانستان کې د افغان بسیم شرکت، د الکوزي شرکت، د هغه کاروبارونه دي چې په لویو بزنسو کې راځي، په لویو کاروبارونو کې راځي. دې کاروبارونو سیستمونه جوړ وي او که چیرې مالکان یا مؤسسان یا دې کاروبارونو څښتنان کار ونه کړي په کور کې هم کینی، دوی عاید لري ځکه دوی یو سیستم جوړ کړی دی او په هغه سیستم کې تکړه مدیران او منیجران استخدام کړي دي. راځم څلورمې کټګورۍ ته. په څلورمه کټګورۍ کې هغه خلک شامل دي چې پیسې د دوی لپاره کار کوي، انویسټران دي، لوی پانګوال دي. د بیلګې په توګه هغه خلک چې د ونډو په بازارونو کې یا په شیر مارکیټس کې دوی کار کوي، یعنې په سهامو کې کار کوي، د شرکتونو سهمونه یا ونډې اخلي او هغه خرڅوي، یا خپل او یا هم نور خلک دا کار ورته کوي. یا هم بانکونه، د بیمې شرکتونه، د املاکو کارکوونکي، هغه خلک چې ځمکې، کورونه او نور کاروبارونه کوي. دا هغه خلک دي چې پیسې دوی په کار کې اچولي دي او هغه پیسې د دوی لپاره کار کوي. رابرت کیوساکي وړاندیز کوي که چیرې موږ د ای په کټګورۍ کې وو نو موږ باید داسې یو کار وکړو چې د ای له کټګورۍ څخه، یعنې که چېرته کارمند وو، کارکوونکی وو، د هغه څخه راشو د ایس کټګورۍ ته، یعنې یو کوچنی بزنس، یو کوچنی کاروبار شروع کړو، د خپل تخصص څخه ګټه واخلو، یو ټیم جوړ کړو، څو نفره راسره یو ځای کړو او د هغې څخه وروسته موږ د بي کټګورۍ ته، یعنې د لوی بزنس کټګورۍ ته لاړ شو. یعنې خپل بزنس سیستمي کړو، تکړه مدیران نور سره استخدام کړو، تکړه خلک نور سره راولو، ترڅو د دوی په شتون کې د موږ شتون ته ضرورت پیدا نشي. او بالاخره داسې یو کار وکړو ترڅو د موږ دپاره هغه پیسې چې کوم موږ لرو هغه کار راته وکړي او موږ نور د پیسو لپاره کار ونه کړو. یعنې که د کارمندو
کوښښ وکړو یو کوچنی بزنس شروع کړو. که چیرې کوچنی بزنس لرو هغه په لوی کاروبار باندې تبدیل کړو او هغه پیسې چې موږ د لوی کاروبار څخه ترلاسه کړي دي هغه په هغه باندې پانګونه وکړو او لوی خپل بزنس د آی کټګوري ته داخل کړو ترڅو پیسې زموږ لپاره کار وکړي او موږ نور د پیسو لپاره کار ونه کړو. نن راځم تاسو ته د ای کټګوري په واضح بڼه تشریح کوم. یعنی که چیرې موږ وغواړو په یوه اداره کې کار وکړو، کارکوونکی واوسو، کوم ګامونه موږ باید طی کړو. 5 ګامونه زه تاسو ته بیانوم. که چیرې تاسو دغه 5 ګامونه په پام کې ونیسئ حتما به د خپلې خوښې وړ او ډېر ښه کاروبار ځان ته پیدا کړئ. لومړی ګام د خپل ځان پیژندل دي. تاسو باید خپل ځان لومړی وپیژنئ چې زه څوک یم، کومه پوهه لرم، کوم مهارتونه لرم، کوم استعداد لرم. الله تعالی چې زه پیدا کړی یم په کومه برخه کې ډېرې وړتیاوې ماته هغه راکړي دي، په کومو برخو کې تجربه لرم، په کوم کارونه مې تر اوسه پورې چې کړي دي پکې بریالی وم، او کوم کارونه چې ما تر اوسه پورې کړي دي په هغه کې زه بریالی نه وم. یعنی تاسو د خپلې وړتیاوې، خپل مهارتونه، خپل استعداد، کوم شان چې تاسو په هغه کې تکړه هغه ټول تاسو لیست کړئ او د هغه لیست مطابق تاسو د ځان لپاره یو کاروبار پیدا کړئ. یعنی تر څو چې تاسو خپل ځان ونه پیژنئ نشئ کولی تاسو د ځان لپاره یو مناسب کار یا مناسبه دنده پیدا کړئ. د بېلګې په توګه که زه خپل ځان تاسو ته مثال کړم، زه خپله په پلان جوړونه، مدیریت او ارزونه کې وړتیاوې لرم، تکړه یم پکې او دغه کارونه زه په ښه بڼه ترسره کولی شم. هم زه په ډیزاین، ګرافیک او یا هم هغه کارونه چې په هنر او خلاقت پورې ډېره اړه لري په هغه کې زه ښه نه یم، یعنی مثبتې نقطې ډېرې نه پکې لرم. نو زه هغه کارونه خپله نشم ترسره کولی، نو زه هغه کارونو ته اصلا نه ورځم. هغه کارونو ته زه ورځم چې هغه زما د علاقې، زما د وړتیاو او زما د خوښې مطابق دي. یعنی زه خپل ځان اول پیژنم چې د کومو کارونو لپاره زه مناسب یم، د هغې مطابق زه د ځان لپاره دنده پیدا کوم. راځم دوهم ګام ته. دوهم ګام دا دی چې زه ولې باید استخدام شم، زه ولې باید چیرته کار وکړم. په دې ګام کې باید تاسو د خپل ځان سره خپله ستونزه مشخصه کړئ چې آیا زه باید د خپلو وړتیاوو، د خپلو مهارتونو څخه په یوه بله اداره کې کار وکړم، استفاده وکړم، که نه زه باید د خپلو وړتیاوو او خپلو مهارتونو څخه په خپل کاروبار یا هم په شخصي بزنس کې استفاده وکړم. یعنی زه باید لاړ شم په یوه بله اداره کې کار وکړم، که نه زه خپله باید شخصي کاروبار شروع کړم. که چیرې تاسو د شخصي کاروبار پوهه لرئ، علاقه ورسره لرئ او هغه شرایط چې د یو شخصي کاروبار لپاره مناسب دي هغه شرایط تاسو لرئ او یا هغه پانګه تاسو لرئ او یا هم تاسو خطر منونکي وئ، یعنی تاسو ځکه شخصي کاروبار کې خطرونه رامنځته کېږي، ممکن تاسو پانګه له منځه لاړه شي یا نورې ستونزې تاسو ته راپېښې شي، او هغه خاصیتونه که چیرې تاسو ولرئ نو تاسو لپاره شخصي کاروبار زه توصیه کوم. او که چیرې تاسو مناسبه پانګه نه لرئ یا شخصي وړتیاوې مو د شخصي کاروبار لپاره مناسبه نه وي نو تاسو ته زه دا توصیه کوم چې تاسو لاړ شئ او په یوه بله اداره کې که هغه دولتي وي او یا هم خصوصي وي په هغې کې د خپلو وړتیاوو څخه استفاده وکړئ. او که چیرې تاسو ته زمینه مساعده شوله، شرایط مناسب شول، تاسو بیرته کولی شئ د خپل شخصي تشبث طرف ته راشئ، یعنی شخصي کاروبار پیل کړئ. راځم دریم ګام ته. دریم ګام کې تاسو باید هغه کار چې د ځان لپاره انتخابوئ، هغه کار چې ځان لپاره مشخص کوئ، د هغه ځانګړتیاوې، د هغه خصوصیات تاسو لیست کړئ. تر څو پورې چې تاسو ونه پوهیږئ چې تاسو څه غواړئ، تاسو نشئ کولی هغه لاسته راوړئ. هغه کار چې تاسو باید ترلاسه کړئ هغه کوم ډول کار دی، کوم ډول شرایط هغه کار باید تاسو ولري. آیا په هغه کار کې تاسو پرمختګ او رشد کولی شئ؟ هغه کار د تاسو وړتیاو او د تاسو د شخصیت مطابق دی؟ د هغه کار موقعیت چیرته دی؟ آیا تاسو په هغه ځای کې غواړئ کار وکړئ؟ یعنی تاسو په دغه دریم قدم کې هغه کار چې د ځان لپاره باید تاسو مشخص کړئ، هغه تاسو مشخص کړئ چې زه باید هغه کار ترسره کړم. داسې یو کار تاسو باید وکړئ چې په هغه کار کې تاسو پرمختګ وکړئ، هغه کار د تاسو د وړتیاو، د تاسو د علم، تاسو د استعداد او تاسو د شخصیت مطابق وي. داسې یو کار وي چې په هغه کې تاسو پرمختګ وکړئ، په هغه کې تاسو وړتیاوې ډېرې شي. نه هر ډول کار، د هغه کار موقعیت تاسو باید مشخص کړئ چې څرنګه یو موقعیت کې باید وي، د ما څخه باید څومره لرې وي، څومره باید نږدې وي. دا ټول تاسو په جزئیاتو ولیکئ او هر چېرته چې همدغسې کار تاسو ته پیدا شو همغه کار ته تاسو خپله CV یا هم د خپلو معلوماتو خلاصه ورولېږئ. راځم څلورم ګام ته. څلورم ګام کې تاسو باید دا مشخص کړئ چې هغه کار چې ما انتخاب کړی دی یا هغه کار چې زه باید ترسره کړم یا هغه کار چې زه باید په راتلونکي کې وکړم،
هغه کومو وړتیاو او کومو مهارتونو او کومو پوهې ته اړتیا لري. د بیلګې په توګه یو څو غواړي چې حسابداري وکړي، د حسابدارۍ له دندې سره علاقه لري، مینه ورسره لري، نو تاسې د حسابدارۍ په دنده کې هغه کوم اړین مهارتونه چې ضروري دي هغه تاسو به ټول زده کړئ. اړینه پوهه چې کومه ضروري ده هغه ټوله به تاسو ترلاسه کړئ. د بیلګې په توګه د حسابدارۍ په دنده کې د کویک بوک سافټویر زده کول ډېر اړین دی. نو تاسو باید هغه مسایل، هغه مهارتونه چې اړین دي د دغه دندې لپاره ټول ترلاسه کړئ. یا د بیلګې په توګه یو څوک غواړي چې خرڅلاو په دنده کې ښه ثابت شي، یعنی غواړي خرڅونکی شي یا سیلز پرسن شي. یو څوک چې غواړي خرڅونکی شي یا مارکیټر شي یا بازار موندونکی شي، د هغه لپاره کوم مهارتونه او کومه پوهه ضروري ده. د بیلګې په توګه د دې لپاره چې یو څوک ښه خرڅونکی شي او ښه بازار موندونکی شي، د هغه لپاره ښې خبرې کول، ښې اړیکې رامنځته کول او مثبت چلند ډېر اړین مهارتونه دي. که چیرې یو څوک دغه مهارتونه ونه لري او د علاقه او مینه د خرڅلاو له دندې سره وي، نو دا نشي کولی چې هغه دنده په ښه توګه ترسره کړي. نو هغه دنده چې تاسو په نظر کې نیولې ده، هغه کار چې تاسو باید ترسره کړئ، د هغې اړوند مهارتونه تاسو ټول لیست کړئ او هغه ټول په خپل ځان کې پیدا کړئ، تر څو تاسې هغه مناسبه دنده چې چیرته پیدا شي تاسو هغه دنده ترلاسه کړئ. 5م ګام زما لیدلوری یا زما ویژن د استخدام په اړوند څرنګه دی. بعضې خلک دا فکر کوي که چیرې په کومه دنده کې استخدام شي یا چیرته یو کار پیدا کړي، دا د دې معنا لري چې هلته دی د یوه معاش څښتن دی او هره میاشت یا هره اونۍ به دی هغه معاش ترلاسه کوي. داسې نه ده. که چیرې تاسو چیرته استخدام شئ، نو د تاسو حقوق یا معاش د هغه کار په اندازه دی یا د هغه ارزښت په اندازه دی چې تاسو هغه مقابل طرف ته ورسوئ. یعنې داسې معنا نه لري چې تاسې چیرته استخدام شویه نو تاسو هلته حتما چې د معاش حق لرئ، بلکې تاسو باید هلته کار ترسره کړئ، تاسو باید هلته خپل ځان ثابت کړئ، خپل وړتیاو څخه استفاده وکړئ، مقابل شرکت ته، مقابل طرف ته ګټه ورسوئ، تر څو تاسې هلته د معاش یا هم د حقوقو څښتنان شئ. اوس مو خپل ځان وپېژندلو او خپل ځان راته واضح شولو او وروسته له دې زه کولی شم چې خپله CV د ځان لپاره جوړه کړم او هغه یو مناسب شرکت ته واستوم. راځم دا برخه تاسو ته تکراروم. په دې ویډیو کې مې لومړی د رابرت کیوساکي موډل واضح بیان کړ چې خلک یې د عوایدو د لاسته راوړلو له زاویې څخه په 4 برخو ویشلي وو. د ای کټګوري یا د کارکوونکو کټګوري وه، د اس کټګوري یا د کوچنیو تشبثاتو کټګوري وه، د بي کټګوري یا د لویو بزنسونو کټګوري وه او د آی کټګوري د لویو پانګوالو کټګوري وه. رابرت کیوساکي ویلي وو چې که چیرې تاسو د ای په کټګورۍ کې وئ، یعنې چیرته کار کوئ، کوښښ وکړئ چې تاسو د اس کټګورۍ ته لاړ شئ، یعنې یو کوچنی بزنس شروع کړئ او وروسته له هغې څخه هغه بزنس په لوی کاروبار باندې تبدیل کړئ، یعنې لوی بزنس ورڅخه جوړ کړئ او وروسته له هغې څخه تاسو چې لا پانګه لاسته راوړله، په هغه پانګه باندې تاسو پانګونه وکړئ او ډېره شتمني لاسته راوړئ. وروسته له هغې څخه مو بیان کړل چې که چیرې موږ وغواړو د ای په کټګورۍ کې ښه ثابت شو، 5 ګامونه باید طی کړو. لومړی ګام دا و چې موږ باید خپل ځان وپېژنو، خپل ځان، خپل وړتیاوې وپېژنو، خپل استعداد وپېژنو، خپله پوهه وپېژنو. دوهم ګام دا و چې زه باید ولې استخدام شم، زه باید بل ځای کار وکړم که نه، زه باید په خپل شخصي شرکت کې کار وکړم، خپل شخصي دنده زه ځان لپاره پیدا کړم، له خپل تخصص څخه باید پیدا کړم. دریم ګام دا و چې څرنګه یو کار، هغه دنده چې موږ باید پیدا کړې وای، هغه کار چې موږ باید پیدا کړی وای، د هغه خصوصیات مو لیکل، د هغه ځانګړتیاوې مو لیکلې. په 4م ګام کې دا وویل چې هغه کار چې موږ د ځان لپاره مشخص کړی دی هغه کومو مهارتونو او کومو زده کړو ته اړتیا لري او هغه اړین مهارتونه موږ مشخص کول او هغه مو ترلاسه کول. او په 5م ګام کې مو خپل لیدلوری داسې جوړولو چې که چیرې موږ یو ځای استخدام شو، چیرته یوه دنده پیدا کړو، نو دا د دې معنا نه لري چې موږ هلته د معاش څښتنان یو، بلکې هلته موږ باید کار وکړو، زحمت یې کړو، تر څو مقابل طرف ته هم ګټه ورسوو او موږ هم د یو معاش د یوې ښې دندې څښتنان شو. تر بلې ویډیو مو په الله تعالی سپارم، ښې چارې ولرئ.